خلیلزاد ټرمپ ته مبارکي درته وایم. اوس د یووالي او بیا رغونې وخت راورسېد. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د ټرمپ بریا لپاره په خپله ایکس پاڼه هغه ته مبارکي ورکړې. خلیلزاد ویلي، اوس د یووالي بیا رغولو او نوي کولو وخت را رسېدلی دی. په ورته مهال بیا د ناټو عمومي سرمنشي مارک روټه هم هغه ته مبارکي ورکړې ده. ښاغلي روټه لیکلي، دوی انتظار باسي چې له ټرمپ سره د یوې پیاوړې سولې لپاره یو ځای کار وکړي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.